بعد وی څوک چې استغفار ډیر وی بخنی د الله نه غواړي الله په عذاب نه راولي. سورة الانفال کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې دا د مکی د مشرکان دا د عذاب حقدار وو، دا نه چې ښه خلک خو په دوی د عذاب الله ولې نه راوستو، په یو ځای ټول ولې نه ختمول. د هغې دوه وجې ذکر شوي دي. یو وجه دا ذکر شوی دی چې وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، الله په دوی عذاب نه راولي او ته د دوی په منځ کې یې. یو وجه دا ده. دویمه وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، او نو الله عذاب ورکوونکی دوی ته په داسې حال کې چې دوی بخښنه غوښتونکي وو. دلته اشکال راځي. مکې مشرکان مبارک داسې ویله کېږي نه، په مکه کې بعض کمزوري مسلمانان اوسېدو، هجرت نه بعد کمزوري مسلمانان په مکه کې وو که نه نو، هغوی به د الله نه بخښنې غوښتې، د دغه خلکو د لاسه عذاب نه راتو. یا دا چې هم دا د مکې مشرکان په دوی کې به ډېر په مستقبل کې ایمان راوړي او د الله نه به بخښنې غواړي، نو د بخښنې غوښتو د لاسه الله په یو انسان عذاب نه راولي. که د عذابونو نه بچ کېده غواړي بخښنې ډېرې غواړی الله نه، استغفار ډېر وایه الله به د عذاب نه ساتي. پنځمه خبره وایي د خپلو ګناهونو اقرار کوونکي توبه الله قبلوي. څوک چې د ګناهونو اقرار کوي که نه د ده توبه الله قبلوي. زه به ته یو خبره ذکر کوم، د دې بعضو خلکو د طبیعت پیکه شي چې کله ده ته داسې وویلی شي چې یاره ته هم ګناهونه کوې، طبیعت یې پیکه شي په دې خبره چې یعنې زه ګناهونه کوم او ته همتا یادو که ستا د سر د اسمان سره لګي که نه بیا هم تا نه ګناهونه کېږي. عجزي اختیار که د دې اقرار کو چې او ما نه نافرمانیانې کېږي، بیا د الله په مخ کې بیانوه، انسانانو په مخ کې نه. د انسانانو په مخ کې ګناهونه ذکر کول، د انسانانو په مخ کې ګناهونه ذکر کول دا خو ځان ښه تباه کول دي. او دا یو قسمه داسې په فخر سره دا خبره کول دي چې یعنې زه هم د خپل رب نافرماني کوم. دا اشتي بعض پکې شروع کړي یاره بس الله دې بخښنه کوي پخوا به ما دا چل کو، که نو الله د باندې پرده راچولی څه له خلکو ته ځان شرموي. اولادا پرې د زموږ په ملکونو کې بعض مقررین هغه په سټیج باندې لګیایي، ما چې به کله سندره وي که نه، او ما چې به کله ټپه وي، او موږ چې به کله ګډېدو، او موږ چې به لکه الله د باندې پردې راچولي دي. مؤمن د ګناهونو تذکره د خلکو په مخ کې نه کوي. ګناه وشوه انسان کمزوری دی، الله د باندې پرده راواچوله اوس په ځان باندې پرده راواچوه. بل دا چې تا کم داسې توره والې ده چې د خلکو په مخ کې ذکر کوي، د خپل رب سره د دشمني کړې وه ته د خلکو په مخ کې ذکر کوي، د خپل رب دې نه و منلې ته ذکر کوي. یو سړی د مور پلار نافرمانه دی، د مور پلار ځه پرې د خالق خو ځان له شان دی. یو سړی د مور پلار نافرمانه دی، دی به هر چا ته داسې وایي او بیا توبه وویسته چې یاره موږ به د مور پلار د سره نه منله. ما یو ورځ پلار ته دقې شانې ووایي چې ته څه کوې؟ څوک دا ذکر کوي؟ د تاسې توره والې ده. دلته دی صرف دا دې د لاسه نه ذکر کوي چې مور پلار نه وله حیا ورځي. د مور پلار مقام اوچت دی، او چې کله د الله نافرماني وکړي بیا به خلکو ته بیانوي. چې یو وخت کې یعنې سړی داسې په خندا سړي ته ووایي حیا وله نه ورځي، یاره یو وخت کې ما هم د خپل رب نه منله. مؤمن ته خو چې د هغه ګناهونه را یادېږي زړه یې ورسره ماتېږي، زړه یې ورسره ټوټه ټوټه کېږي چې ولې زما نه دا ګناهونه شوي دي. ما له نه وه په کار چې ما داسې کړی، ما له نه وه په کار چې ما د خپل رب نافرماني کړی، خو دا زما نه یو کار شوی دی. الله د باندې پرده راواچوله ته د ځان نه پرده اوچتې. خلک سوال دا کوي چې یا الله په ما پرده راواچوه په دنیا او په آخرت کې، دی لګیا د ځان شرموي خلکو ته، وایي ما
دا کارونه کړي دي. موږ به هم وي نشه چې کله کوله که نه، او موږ چې به کله دا کار کوو کله دا کار کوو. کله سړی ځان سره ناستي را دینداره سړی او د ماضي ګناهونه ورته رایاد شي که نه، د سترګو نه اوښکې روانې شي، د سترګو نه اوښکې روانې شي چې زه به کوم مخ باندې الله ته مخامخ کېږم. اوس یو سړی عامه مجمله خبره چا د عبرت دپاره وکړي چې یاره موږ بېلارې وو، صحیح ده، عامه خبره وکړي چې یاره یو وخت کې زه بېلارې وم الله راته هدایت وکړو. اوس د ګناهونو تفصیل ذکر کول او ځای په ځای ذکر کول او بې مقصده بې ضرورته دا د مؤمن شان نه دي. نو د ګناهونو اقرار د چا په مخکې کول؟ د الله په مخکې کول، او عام داسې اقرار کول دا د انسانانو په مخکې هم کولی شي چې او زه د الله کمزور او ګناهګار بنده یم. نو دې کې او په هغه اولني قسم کې فرق دی چې ګناهونه لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي یو سړی دی د شپې ګناه وکړه، الله پې پرده راواچوله، سحر چې راپاڅېدو خلکو ته یې ووایي ما دا کړي و ما دا کړي و. دې خلکو ته الله بخښنه نه کوي. حدیث کې دا خبر راغلی چې زما ټول امت به الله بخي سوای د دغه کسانو نه دا چې الله پې پرده راواچوي دی بیا خلکو ته خپل ګناهونه بیانوي چې ما دا کار کړی او ما دا کار کړی. حدیث راوړی دی د صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث ته عایشه رضی الله عنها وایي، او دا اوږد حدیث دی خو په منځ کې دا ټوټه راغستې ده. وإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. کله چې یو بنده د خپلو ګناهونو اقرار وکړي او توبه وباسي نو الله یې توبه قبلوي. خو دلته ورسره دا خبره هم ده که نه، د ګناهونو اقرار وکړي او څه وکړي او توبه وباسي ثم تاب. اسې اقرارونه به نه کې، اقرار د ګناه ورسره توبه ویسته تاب الله علیه، الله رب العزت د توبه قبلوي. شپږمه خبره وی تر د زنکدنه پورې د توبې دروازه کولاو ده. دا د هر فرد دپاره عامه دروازه کولاو ده. د کوم وخته پورې؟ نور د مغرب نه د راختو پورې. خو د هر انسان دپاره اوس دا خو موږ ته پته نشتي، او یا ټول خلک به د هغه ورځې پورې ژوندي چې به کوم ورځ نور د مغرب نه راخیږي؟ نه، ډېر مړه شوي دي او ډېر به پکې مړه کېږي. نو د دې فرد دپاره کم حد د اخري وی د زنکدنه پورې. دا هم د الله رحم او کرم دی. اوس که چېرته الله داسې ویلی چې 40 کالو ته ورسېد هغې نه به توبه نه قبلېږي، څومره به ګرانه وي. 10 کالو ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي، 50 ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي، 80 ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي. نه، دا روح چې څو پورې دې مرۍ ته نه را رسېدلي که نه، دا هغه وخته پورې توبه قبلېږي. اولی دغه ټیم کې توبه نه قبلېږي چې کله روح مرۍ ته راوځي ده ته پته ولګېده، ده ته پته ولګېده چې نور راسم زه دنیا نه ځمه، بس کیسه ختمه شو، دی توبه قبلوي، توبې وباسي. هغه دې کې واقع د چا؟ فرعون بارک الله فیک. سورة یونس کې ذکر چې کله مرګ پرې راغی او دې چپو راواغستو نو هغه وایي ما ایمان په هغه الله راوړی دی په کوم الله باندې چې بني اسرائیلو ایمان راوړی. الله ورته ووایي الآن اوس ایمان راوړي، او مخکې چې را کوم کفر دی کړی د هغې به څه کېږي؟ هغه ایمان راوړه د هغه قبول نه شو. ولې؟ ځکه چې زنکدن و، د مرګ وخت دغه ټیم کې توبې نه قبلېږي. او دی بعضو خو داسې ښکلې ډډه لګولي ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب هم دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه. ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه. نو هغه ټیم کې زموږ توبه نه قبلېږي، هغه ټیم کې توبه نه قبلېږي، مخکې توبه وباسه. دلیل یې راوړی دی د امام ترمذي حدیث ته امام ابن ماجه هم راوړی دی. عبدالله بن عمر وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی. یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی. اوومه خبره وی توبه ویستونکی ګناهګار غوره انسان دی.
خیال هم دی که نه داسې نه دي ویلي چې ګناهګار غوره انسان دی توبه ویستونکی ګناهګار ګناه د هر چا نه کېږي حدیث ته غوږ کښېږدي امام ترمذي راوړی امام ابن ماجه هم راوړی دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده کل ابن آدم خطا هر د آدم بچے خطا کار دی هر د آدم بچے خطا کار دی ټول بګې دنده راشي پیغمبران صرف هغه دي د آدم علیه السلام په بچو کې چې هغه الله ساتلي دي وخیر الخطائین التوابون خو غوره خطاکار هغه دي چې توبه وباسي اوس خطا خو زموږ ټول نه به کېږي دا خو واضح شو خو بیا به کوسه وایي هغه یو چې توبه وباسي نږدې الله ته راوګرځي سورة النساء کې الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی وی غلطی تی وشي ثم یتوبون من قریب او بیا د نږدې نه توبه وباسي نږدې وجه دا ده زه به ته یو اهمه فایده ذکر کړم وجه دا ده چې د دینداره سړی د ګناهونو سره عادت نه دی نو که چېرته دنه ګناه وشي نو بیا ډېر زر راګرځي الله ته او هغه بل پکې دومره عادت شوی دی چې هغه ته ګناه د سره ګناه ښکاري نو دی به سره وګرځي الله ته اته د سره ښکاري یو سړی سهار ماښام دروغ وایي دی راګرځي الله ته نږدې کله راګرځي که چېرته یو وخت کې الله ورته هدایت وکړه جدا خبره یو سړی د سره دروغ نه وایي خو یو ورځ دروغ وایي دې ته محسوسېږي چې نن ما ګناه وکړه بلو سره عادت شوی د ګناه نه عادت جوړ شوی د والعیاذ بالله نو دی راواپس شو یو سړی سهار ماښام سندرې ډمتوب فحاشیانې ګوري په موبایل کې دی عادت شوی دی ته سره ګناه نه ښکاري والعیاذ بالله یو سړي نه دینداره بنده نه یو پیر نظر د هغه غلط ولګېدو صحیح د انسان دی غلطي دې کېږي دنه غلطي وشوه خو دی بیا نږدې راوګرځېدو الله ته نږدې ځکه چې یو خو دی د دې ګناه سره عادت نه ده محسوسه کړې چې ما د خپل رب نافرماني وکړه دویم دی په دې یریږي چې مرګ را روان دی